په دوبۍ کې چې اوس څومره مسافر دي نو ځان له دې خبرې نه خبر کړئ، که نه ستاسو سره هم داسې کېدلی شي. په سوشل میډیا چې څومره تاسو منفي پوسټونه کوئ یا په تاسو ویډیوګانې ورچوئ د پاکستان خلاف، نو اوس د دوبۍ چې کوم حکومت دی نو هغه اعلان کړی دی چې څوک هم منفي پوسټونه کوي یا په پاکستان پسې پوسټونه کوي او څوک چې لایک کوي نو هغه ته به هم سزا میلاویږي. ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ، چې څومره مسافر یې نو ویډیو ضرور وګورئ او د نورو پښتنو سره شریک کړئ. ملګرو د متحده عرب امارات کونسل جنرال بخید عتیق پورامیتی چې دی نو هغه میډیا ته راغلی او په میډیا باندې ویل چې پاکستاني چې دي نو د 18 لاک نه زیات په دوبۍ کې مسافر دي. د هغه نه پس چې دی نو وایي دوی چې دی نو څوک هم په دې کې پروپاګانډه کوي، په پاکستان پسې یا منفي پوسټونه کوي یا یو غلط خبر خوري نو هغوی ته به موږ سزا ورکوو. ملګرو څه سزا به ورکوئ؟ که تاسو چېرته په پاکستان پسې پوسټ وکړئ یا پسې ویډیو وکړئ یا پروپاګانډه پسې وکړئ او څوک هم دا پوسټ لایک کړي نو هغه ته به هم سزا میلاویږي. ویډیو را سره مکمل وګورئ، تاسو ته به اوس پخپله پته ولګي چې څومره سزا ورته میلاویږي او د چې چا لایک ورکړی نو دې ته به څومره سزا میلاویږي او چا چې پوسټ کړی دې ته به څومره سزا میلاویږي او چا چې هم د پاکستان خلاف پروپاګانډه وکړه، منفي پوسټونه وکړل. ملګرو د دوبۍ حکومت چې دی نو هغه وایي چې چا هم په پاکستان پسې پوسټ وکړو نو هغه ته به ټول عمر قید میلاویږي، عمر قید به ورته میلاویږي. او بیا چې دی نو که عمر قید نه وي نو 14-15 کال به دا به قید وي، ځکه که دې په پاکستان پسې پوسټ وکړو او یا پاکستان پسې منفي پوسټونه وکړه یا پسې پروپاګانډه وکړه یا غلط خبر افوا پهلا وکړه، د هغه نه پس چې دی وایي چې څوک هم دا پوسټونه لایک کړي شیر کړي نو هغه ته به هم داسې سزا میلاویږي. او د هغه نه پس دا خبره وکړه وایي پاکستاني چې کومه دي نو موږ ورته اوس ویزې هم ازادې کړي دي، ویزټونه ورته هم ازادې کړي دي، وایي دې خبرو نه دې پرهیز وکړي، که چېرته هم دا کوي نو موږ یې ډیپورټ کوو او د هغه نه پس چې دی نو پاکستان سریبوده به دې ملک نه هم ځي او یا به وله سریبوده ټول عمر به قید او یا به 14-15 کال کېږي. نو دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ. هم حق جوړېږي چې تاسو د دې خبرې نه خبر کړو، هسې نه چې بله ورځ تاسو ته نقصان ورسي، ویزه م کړې ښه ته پته ده او بیا هم جیل ته ولېږي نو دلته به هم خلک خفه وي او تاسو به هم خفه یئ.